السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبره اجوان به مو ختیریږي. د کاغذات نامزدګۍ وخت او تاریخ راغلی دی، خو زه نن تاسو سره هغه خبرونه ږدم، کومه خبرونه چې تاسو ته قوم ابلاغ کې یعنې زموږ سره په الکترونیک میډیا کې یا زموږ پرنټ میډیا چې کومه دی په هغې کې تاسو ته هغه خبرونه نه میلاویږي، ځکه چې د ملک حالات ډېر زیات خراب دی او سچویشن چې کومه دا ورځ ته ورځ چې کومه دا ډېر زیات بدتر کېږي، یعنې ډېر زیات خرابېږي. او قبل خصوصا موږ پنجاب او خیبر پختونخوا ته وګورو نو هلته د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ورکرز دي یا امیدواران دي چې کاغذات نامزدګي جمع کوي، هغه ټارګټ کولی شي. پاکستان پیپلز پارټي چې کومه ده هغه په سند کې هم ډېر داسې شیزونه کوي، د هغې حوالې سره خبرونه را روان دي. خو نن به زه ستاسو مخې ته چې سمه مستند خبرونه دي هغه به صرف ستاسو مخې ته ږدم. په پنجاب کې چې کومه دی هم ډېر عرصه روان دي او دا هر څه څوک کوي، دا د نقوي ګورنمنټ چې کومه دی نګران حکومت چې کومه دی هغوی دا عرصه کوي او د دې سره دوی چې هدایت د چا نه اخلي، د جات عمره نه یعنې د نواز شریف صاحب نه دوی هدایت اخلي او دوی دا عرصه کوي. بیا ډېر بد خبر چې کومه دا ستاسو سره ستاسو مخې ته ږدم، داسې بد خبرونه په یو داسې ښه معاشره کې او بیا په یو داسې اسلامي معاشره کې ډېر کم وي، خو دا نن دا بد خبرونه موږ ته میلاویږي. د عثمان ډار صاحب چې کومه دی د هغې د والدې صاحبې سره چې کومه ظلم شوی دی، د هغې د مور بیبي سره چې کومه ظلم شوی دی، دا ډېر زیات ظالمانه او هغه آخري حد چې کومه د ظلم وي هغه د دوی سره شوی دی. بیا د هغوی عمر ته که موږ وګورو، بیا د هغې کمیس شلول چې کومه دا ډېر زیات ظلم د هغوی سره شوی دی. بیا که تاسو د هغې نه بعد چې کومه ویډیو یا اډیو اورېدل و هغه د هغې نه هم ډېر زیات دردناک او ځکه چې کومه ماشومان هغه چغې او د زنانه هغه کومه چغې چې وي، یعنی په یو ښه معاشره کې، په یو اسلامي معاشره کې چې کومه دی په ښځو لاس چوتول، په ماشومانو باندې لاس چوتول، بیا د چا کور ته ننوتل چې کومه دي دا ښه او بهتر سیولایز چې څومره قومونه دي هغوی دا کارونه نه کوي. خو آخر دا نظام چې کومه دی دا زموږ په دې ملک کې چا مسلط کو، د کوم ځای نه چا دا کلچر راوړ، دا معاشره چا دومره زیاته خراب کړه، ځکه چې موجوده نظام ته چې موږ ګورو ډېر بد نظام چې کومه دی دا په موږ باندې مسلط شوی دی. او بیا بالخصوصا کوشش دا کیږي چې کومه کسان چې کومه کاغذات نامزدګي جمع کوي چې دا د انتخابات دا کاغذات نامزدګي چې کومه دا جمع نه کړي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم امیدواران دي که هغه چېرته کاغذات نامزدګي جمع کړي نو بیا به ډېر زیات مسایل جوړ شي. بیا درته بل خبر وایم چې جات عمره چې کومه دی مکمل کنټرول کې دا ټوټل ارسه اخیستې دي. د ضلع لودرا طرف ته ځو چې د کوم ځای سره د جهانګیر ترین صاحب تعلق هم د جهانګیر ترین صاحب به تاسو پیژنئ هم چې هغې ته به د عمران خان صاحب ATM هم ویلو او هغوی به په جهازونو کې خلک راوړه، خو بعد کې هغوی بیا د عمران خان صاحب نه چې کومه دي خپلې لارې جدا کړې. هغې تېر شوي ویډیو کې تاسو ته ما ویلو چې هلته د پاکستان تحریک انصاف پاپولرټي چې کومه ده هغه تقریبا 61% ده، یعنې 60% چې کومه ده هغه هلته د پاکستان تحریک انصاف پاپولرټي ده. نو جهانګیر ترین صاحب ته چې کومه ده دا واضح پته لګېدله چې هغوی چې کومه ده 100% به دا الیکشن چې کومه ده د دې ځای نه هغوی بایلي، نو هغې هغه کارونه شروع کړل چې کومه کارونه د نه کولو په کار دي. دلته چې د پاکستان تحریک انصاف تېر شوی کومه سیټینګ MNA و میا شفیق آرای صاحب، هغه یې پرون چوت کړی و، د هغې نه بعد چې کومه دی هغوی نه حق سټیټمنټ چې کومه دی هغه بیان یې د هغې نه اخیستی و. هغه بیان چې عام طور باندې موږ وینو د 9 مۍ نه بعد چې زما د PTI سره څه تعلق نشته، نه زما د نیکو نه د ډر نیکه سره د PTI سره تعلق و، نه به زما د نوسو که د زامن د طرف نه دی، که دا د لوڼو د طرف نه دی، نه به د هغو د PTI سره تعلق نه به د هغو د نوسو د PTI سره تعلق نه. د هغې نه بعد چې کومه په ارام سره په تا چې کومه کیسونه هغه هم ختم کړی شو، ته په ارام سره کور ته لاړ شي او د الیکشن نه به څه وکړي کناره کشي به وکړي. د الیکشن نه بعد د ګجرات ضلع ته ځو، په ګجرات په ضلع کې هم دا کارونه روان دي او هلته هم د چې دغه سټیټمنټ خلک ریکارډ کوي او د هغې نه بعد هغه بیا د سربار کېږي. او د ګجرات د ضلع په حوالې سره تاسو ته پته هم ده چې هلته د مسلم لیگ قاب چې کومه دی څومره زیات مقبولیت و. بیا مسلم لیگ قاب چې کومه دی په خپلو کې جدا شو، یعنې دوه شو، د هغې نه بعد څه PTI ته لاړ او څه چې کومه دی هغه په مسلم لیگ قاب کې د هغې د وجې نه هلته هم دا کار چې کومه دی شروع شوی دی. بیا ورچل کومه آنلاین جلسه چې شوې وه د هغې نه بعد چې کومه دی هم 4-5 داسې د PTI امیدواران دغه چوت کړی شوي او هغوی هم د 3 MPO په تحت باندې چې کومه دي هغه هم نظربند کړی شوي دي. داسې خبرونه ډېر دي، هغه تاسو سره د مخکې ږدم او دا خبرونه چې کومه دي دا به تاسو په الکترونیک میډیا باندې نه میلاویږي، نه به دا خبرونه تاسو په پرنټ میډیا کې د پاکستان وینئ. اوس مخکې راځو د عمران خان صاحب ته چې کومه کسان دي، کوم امیدواران دي چې کاغذات نامزدګي جمع کوي د الیکشن دپاره هغوی ته اکسس نه ورکوي، یعنې هغه عمران خان صاحب ته نشي رسېدلی
او پرون وکیلان چې څومره د عمران خان صاحب سره ملاو شوي هغو دا ویلي وو چې کله موږ په ګیټ باندې دننه ځو نو زموږ چیکینګ کېږي او پراپر چیکینګ کېږي. داسې چیکینګ هم کېږي چې کومه زموږ سره الکترانیک ګیجټس وي یعنې الکترانیک ډیوایسز وي که دا موبایل وي که دا بل داسې ګړی وي او که هر څه وي د هغې پراپر چیکینګ اول کېږي. بیا د هغې سره چې زموږ سره کومه پیپرز وي یعنې چا سره که نوټ بک وي چا سره کاپي وي څه وي د هغې هم پراپر چیکینګ کېږي. د هغې نه بعد چې دوی دننه لاړ شي هلته د سپیشل برانچ کسان وي چې هغه مسلسل دوی ابزرو کوي. د هغې نه بعد چې دوی واپس کله راځي نو بیا د دوی هم هغه شانته پراپر چیکینګ کېږي. موبایل چیک کولی کېږي، باقي چې الکترانیک ډیوایسز د دوی سره څه وي هغه چیک کولی کېږي. نوټس بک چې کومه دا چیک کولی کېږي چې آیا دوی د پلانکۍ ضلعې دپاره کم یو کس چې کومه دا سلیکټ کړی چې هغه به الیکشن ته ودرېږي. نو چې کله دا حالات داسې نو شعیب شاهین صاحب چې کومه دی هغوی الیکشن کمیشن ته یو درخواست ولیکو. هغوی دا درخواست کې هغوی ته وویلې چې تاسو موږ ته یو داسې نوټس جاری کوي او دا نوټس به تاسو څنګه جاری کوي چې موږ ته د عمران خان صاحب ته اکسس ملاو شي چې موږ د عمران خان صاحب څه وکړو ملاویږو ځکه چې زموږ څومره امیدواران چې کومه دي دا چې الیکشن دپاره ځي او مخکې الیکشن کې حصه اخلي نو دوی له پکار دا دی چې دوی د عمران خان صاحب سره ملاو شي د هغې سره مشوره وکړي او هغه چې دا موږ له پکار ده چې موږ ته اکسس د هغې سره ملاو شي. بیا مخکې در سره یو بل خبر مخکې تقدمه چې هغه د سایپر د مقدمې حوالې سره ده چې د سایپر مقدمه چې کومه ده دا به نن کېدله ځکه چې هغه شپږ کومه ګواهانو په هغې کې یو هم تر اوسه پورې څه سټیټمنټ چې کومه دا نه دی جمع کړی. د هغې د وجې نه ډېر ښه خبرونه د دې حوالې سره را روان دي او وایي که چېرته دا سایپر کیس چلیږي دا به اوپن کورټ کې چلیږي که نه وي دا کیس به بالکل چلیږي هم نو مخکې به دا کیس نه ځي. د سایپر فرد جرم چې کومه دا عاید کېدل چې کومه دا هم چیلنج کړی شوي دي او د دې سماعت چې کومه دا مقرر کړی شوی دی او د دې سماعت دپاره به نن چې کومه دی میاں ګل حسن صاحب اورنګزیب صاحب چې کومه دی هغوی به دا اوري نو د هغې به چې کومه دی یا به فرد جرم چې کومه دی هغه به عاید کوي او یا به دا کیس چې کومه دی دا به ختموي. د عمران خان صاحب د طرف نه بریسټر سلمان صفدر صاحب وي او سکندر ذوالقرنین صاحب به وي او د شاه محمود قریشي صاحب د طرف نه په دې کې بریسټر تیمور صاحب چې کومه وي به کورټ ته راځي. نواز شریف صاحب نااهلي چې کومه ده دا مسلسل برقراره ده او تر اوسه پورې د دوی نااهلي چې کومه ده دا نه ده ختمه شو. نو ګورو چې آیا نواز شریف صاحب چې کومه ده د کاغذات نامزدګي جمع کوي نه به جمع کوي او که چېرته دوی دا کاغذات نامزدګي جمع هم کړي نو د کم قانون په تحت باندې چې د دوی دا کاغذات نامزدګي چې کومه ده دا به منظور کېږي یا به کینسلیږي. دا هم یو غټ سوال دی چې تر اوسه پورې موجود دی. بیا راځم یو بل بد خبر چې کومه دی د پاکستان تحریک انصاف په حوالې سره درته وایم چې میاں عباد ماشوم زوی چې کومه و هغه وفات شوی و او هغوی ولې وفات شوی ځکه چې د هغو په کور باندې ریډ شوی د هغو په کور باندې چاپه اچولی شوه. هغه چاپه چې کومه ده هغې نه شو برداشت کولو. د هغې نه بعد بیا د خپل پلار هغه جدایي چې کومه ده هغوی برداشت نه کړه نو هغه د دې دنیا نه لاړې. وایي چې بیګا د هغوی په کور باندې دوباره چاپې والی شو دي او د پاکستان تحریک انصاف چې څومره امیدواران دي چې هغه کاغذات نامزدګي جمع کوي د هغې لیسټونه جوړ شوي دي او ون بای ون یعنې یو بیا به دویم بیا دریم دار یو چا په کور باندې به چاپې واله کېږي او هغوی به یې رولی کېږي چې دوی کاغذات نامزدګي چې کومه ده چې دا جمع نه کړي. بیا د نواز شریف صاحب دا کومه نااهلي چې کومه ده دا به دستور چې کومه ده هغه شانته بحال ده او بریسټر ګوهر رحمان صاحب ویلي چې دا نامزد دغه چې کومه کاغذات نامزدګي چې کومه ده دا به خامخا چیلنج کوو مونږ او ځکه به چیلنج کوو ځکه چې نواز شریف صاحب چې کومه ده دا ډسکوالیفای دی او د دوی دا ډسکوالیفیکیشن چې کومه ده دا اوس هم موجود دی. مزید مخکې راځو نورو خبرونو ته. د عمران خان صاحب او د فواد چودھری صاحب باندې چې کومه توهین الیکشن کمیشن چې کومه فرد جرم عاید کېدو هغه هم مؤخر شوی دی او دا د 28 دسمبر پورې مؤخر شوی دی ځکه چې هغوی دا ویلي چې دا جیل ټرایل چې کومه دی دا مناسب نه دی او چې ټرایل هم نه وي شوی نو ټرایل نه علاوه ته په چا باندې څنګه فرد جرم چې کومه دی دا عاید کړي. او د دې سره سره د فواد چودھری صاحب ورور چې کومه دی فیصل چودھری صاحب هغوی هم یو درخواست جمع کړی دی. هغه ویلي چې صحیح د عمران خان صاحب خو په جیل کې دن نه ده نو د هغه د جیل ټرایل کېږي خو زما ورور چې کومه دی فواد چودھری صاحب چې کومه دی هغوی خو په جیل کې نه دي نو په کار ده چې د هغوی د اوپن ټرایل وشي. د اوپن ټرایل نه بعد د هغوی فرد جرم په هغې باندې عاید کړی شي. بیا بل خبر د سره شیر کومه د حلقه بندیانو په حوالې سره چې د حلقه بندیانې چې کومه دي دا به دستور چیلنج کړی شوي دي خو د سپریم کورټ کومه فل بینچ چې کومه و هغې آرټیکل 199 چې کومه دا بالکل ختم کړی دی. نو کتنه دا ده چې آیا د سپریم کورټ سره دا اختیار شته ده چې دوی یو آرټیکل چې کومه دی د آئین نه یو آرټیکل ختم کړي
بیا د دې کوم قانون په تحت باندې چې د آرټیکل 199 چې کوم دی چې دا دیو ختم کړی دی. بیا مزید مخکې درته وایم چې شیر افضل مروت صاحب چې کوم دی د هغوی د عمران خان صاحب سره ملاقات شوی دی او عمران خان صاحب هغې ته دا اډر کړی دی چې تاسو لاړ شئ او په پنجاب کې پیلپور چې څومره زر ستاسو نه کیدای شي بیرته ورکر کنونشن شروع کړئ. هغوی ویل چې کومه امیدواران چې کوم دی دا ورکر کنونشن ته نه راځي نو هغوی ته به سیټونه نه ورکوئ یا هر هغه کسان چې کومه په نورو پارټو ته تللي نو هغې ته به هم سیټونه نه ورکوئ. هغې ویل چې کومه پاکستان تحریک انصاف ته د الیکټیبل ضرورت نشته ځکه چې لطیف کوسا صاحب په شانته کسان چې کوم دا پاکستان تحریک انصاف جاین کوي. بیا هغه ویل چې تاسو ټیکټونه فاینل کوي بیا یې ماته راوړئ دا ټیکټونه چې کوم بیا به ته زه فاینل وایم چې کوم کس به د کوم ځای نه الیکشن کې حصه اخلي او هغې دا هم ویلی دي چې چا سره به زیاتې نه کېږي په ټیکټونو کې. بیا یو ډېر غټ خبر دی او حیران کن خبر هم دی چې جماعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب دا ویلي چې د زنانو حکمراني چې کومه ده دا جایز نه ده او بېنظیر بټو صاحب چې کومه ده د هغې خلاف دوی ډېر زیات مهم چلولی خو هغې دا ځل دا فیصله کړله چې 50 زنانو ته به دوی په دې جنرال الیکشن کې ټیکټونه ورکوي چې په هغې کې به څه قومي وي او څه به صوبایي اسمبلوي. نو دا هم یو ښه خبر هم دی او د دې سره سره چې کومه دی دا د دوی د پارټۍ چې کومه مینیفیسټو ده د هغې اګینسټ هم دی د هغې سره د دې کلیش هم دی ځکه چې د هغې مینیفیسټو خو دا ده چې اسلام راوستلی او په اسلام کې چې کومه دی چې دا د دوی د دې مینیفیسټو خلاف به دا وي. بیا لیفټننټ جنرال فیض حمید صاحب چې کومه د هغې حوالې سره هم څه خبرونه دي چې هغوی به د فیض آباد درنې په کیس کې چې کومه دی هغوی به هم چې کومه دی کورټ ته پیش کېږي. د دې په حوالې سره هم سوچ روان دی سوچ وچار روان دی. بیا که موږ د پاکستان پیپلز پارټۍ ته وګورو نو هغه چې کومه دی د هغوی چې کومه شکایات د لیول پلینګ فیلډ چې کومه شکایت هغه هم لږ لږ درې کېږي د هغې د وجې نه فواد حسن فواد چې کوم دی هغه موجود دی خو د هغې په ځای حچیمه صاحب چې کوم دی هغه یې د نوکرۍ نه فارغ کړی دی. نو دا هغه خبرونه نن چې ما کوشش وکړه چې کوم خبرونه تاسو په الکترانیک میډیا نه میلاوېدل هغه ما تاسو سره شیر کړه. کوشش به کومه چې په راتلونکي ویډیو کې تاسو سره د دې نه بهتر چې کومه خبرونه هغه تاسو سره کېدم. خو تاسو لاندې کمنټ باکس کې ماته لازمي وایي که تاسو چېرته غواړئ چې موږ په دې خپل ریکارډینګ کې یا په دې ویلاګس کې څه تبدیلي راولو یا په کې څه چینجز راولو نو هغه تاسو موږ ته لاندې کمنټ باکس کې لازمي وایي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.